السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پښتو ژبه د مایکروسافټ اکسس 2024 عملي زده کړې ته ښه راغلاست. دوستانو نن د درس 11مه ورځ ده. رابه شم اکسس پروګرام به د ځای نه زه خلاص کړم. یو ټیبل به ډیزاین کړم. د ټیبل ډیزاین نه ورته وایم چې آی ډي دا به زه آټو نمبر واخلم. بل به ورکوم چې سټوډنټ نیم به ورکم، دا به شورت ټیکس. بل پروګرام کوم پروګرام موږ سره وایي دا به شورت ټیکس انتخاب کوم. بل به ورته وایم چې فیس د پروګرام دا به زه نمبر انتخاب کوم. بل به ورته وایم چې رجستریشن فی یعنی د داخلي فیس دا به نمبر انتخاب کوم. بل به ورته وایم چې د شاګرد تلیفون شمیره دا به زه نمبر انتخاب کوم. بل به ادرس به انتخاب کوم او بل به چې انتخاب کوم پکچر به انتخاب کوم. پکچر ته به زه چې انتخاب کوم اولی آبجکت به انتخاب کوم. دا به زه سیف ټیبل په نام پرایمري کې به نه ورکوم. را به شو دلته چیرته کریټ ته کریټ کې بلته به ټیبل نه ټیبل به زه دا فیلډونه ټول اضافه کوم. دلته به البته فورم ته به ورشم. له دې ټیبل نه به زه فورم غواړم چې جوړ کړم. کوم ډیزاین غواړئ؟ کالمر ټیبولر زه ورته یم کالمر. دا به انتخاب کوم، فینش به کوم. دا شو د موږ فورم جوړ شو. را به شم د ده ډیزاین ویف ته به راشم. دلته به کلیک کوم ډیزاین ویف. دلته به زه دا فورم ساحه به لږ داسې غټه کوم. دا به زه کلوز څه سیو به کوم د ټیبل 1 فورم په نامه. زه به راشم ټیبل کې به یو څه شاګردان ورسوم. ورته وایم چې علي ده. کوم پروګرام وایي؟ وینډوز پروګرام وایي. فیس یې څو ده؟ 1000 افغانۍ. او داخله یې څو ده؟ 200 افغانۍ. د تلیفون شمیره یې مثلا دا د ادرس یې کوم ځای کې ده؟ 5مه ناحیه ده. او پکچر ته به زه راشم. دلته انزرټ آبجکت ته به لاړ شم. دلته به ایمیج ته به ولاړ شم. اوکې به کوم. دې ځای نه به پیسټ فارم ته لاړ شم. ورته وایم دا د عکس ده. را به شم بل نوم به ورسوم ولي ده. کوم پروګرام یې موږ سره ویلی؟ ورد پروګرام یې ویلی. فیس یې څو ده؟ 1500 افغانۍ ده. داخله یې څو ده؟ 300 روپۍ ده. او دا یې د تلیفون شمیره ده. او دا کوم ځای کې ده؟ دا کمپنۍ کې ده. او د دې عکس کله چې په عکس ډبل کلیک کو نو د هغه شاګرد به عکس به راشي. موږ ته د دې عکس بیا اضافه کوو. انزرټ آبجکت ته لاړ شم. دلته به عکس ته لاړ شم. دلته څه کار کوم؟ دا به اوکې کوم. دلته به ورشم. ورته وایم د دې د عکس ته ډبل کلیک که دا کلوز که عکس به دلته راشي. بل که زه اضافه کوم احمد ته. کوم پروګرام یې ویلی؟ اکسل پروګرام یې ویلی. فیس یې څو ده؟ 1500. داخله یې 400. او دا یې د تلیفون شمیره دا په کوم ځای کې ده؟ کوټسنګي کې. د دې عکس مثلا ورته وایم چې دلته به زه کلیک کوم. دلته به ایمیج کې به کلیک کوم. دلته اوکې عکس به ځای نه راولم. د دې عکس ورته وایم کوم یو ده؟ دا به کلیک کوم مقصد وي. دا به زه کلوز کوم. بل کس به اضافه کوم. ورته وایم چې جمال ده. کوم پروګرام یې ویلی ده؟ اکسس پروګرام یې ویلی. فیس یې څو ده؟ 1500 افغانۍ. داخله یې 300. دا یې تلیفون شمیره. او دا کوم ځای کې ده کورې؟ ادرس کمپنۍ کې ده. او عکس یې غواړم چې اضافه کړم. دلته به رایټ کلیک کوم. دلته انزرټ آبجکت ته به ورشم. دلته به ایمیج ته ورشم. دلته به له دې قسمت نه به زه عکس راولم. پیسټ فارم. د دې ورته وایم چې دا عکس ده. دا به کلوز کوم. را به شي. دا به هم کلوز کوم. اوس دلته لاړ شم فورم ته. اوپن کوم. دا یې فورم ده.
ګورئ دا اول کس که غواړو دویم کس ته لاړ شو دا کلیک کړو دریم کس څلورم کس پنځم کس نشته. که غواړو چې نوی ریکارډ اضافه کړو ګورئ دلته چې کلیک کړو ګوره نیو بلینک ریکارډ اضافه کړو ډیزاین اضافه کولی شو. دې باندې زه راځم ډیزاین ویو ته دې راځم بعضې تغییرات راولو. ګورئ تغییرات به داسې راولو چې دغه د نیم ساحه چې ده دا ګورئ بیخي له اندازې نه زیات ده. دا به زه داسې کش کړمه داسې منظم راشي. دا به داسې لږ داسې وړ کړمه او دې ځای نه به یې هم داسې لږ کوچنی کړمه. دا به هم لږ داسې دې ځای نه به یې داسې کش کړم. دا به هم داسې لږ فورم منظم راشي. دا به دې ځای نه هم کش کړمه دې ځای نه به هم داسې او دا ایمیج به بیخي دې ځای نه راولم دلته به یې راولم دلته به کېږدم او دا د ایمیج سایز به یې هم لږ ذره کوچنی کړم. داسې د دوو ترمنځ فاصلې هم لږ به یې منظمې کړمه. دا به ټول داسې سلیکټ کړمه او داسې منظم به یې لږ مخته وځم. اوس به راشم چېرته رایټ کلیک سیف او بیا به چېرته لاړ شم فورم ویو ته لاړ شم. دا اول کس ده نیکسټ د دویم کس ده دا دریم کس دا څلورم کس پنځم کس نه لرو. را به شو دوستانو اوس دېرته د دې ډیزاین ویو ته به راشم. زه ډیزاین ویو کې به بعضې بټنې موږ دلته اضافه کړو. اول چې ده دا څه شی ده کنټرولز کې سلیکټ ده. سلیکټ یعنې دا قسمت زه غواړم سلیکټ کړم. ګوره سلیکټ شو. دا قسمت سلیکټ کړمه. دلته به چېرته لاړ شم فارمټ ته به لاړ شم. د دې رنګ به داسې تور انتخاب کړمه لږ به یې بولډ کړمه. سایز یې دې ځای نه 11 ده. زه ورته وایم چې 14 یې کړه. همدا رقم د دو سایز هم همداسې کوچنی کولی او غټولی هم شي. نو را به شو بټنز ته. دلته چېرته به لاړ شو فورم ډیزاین ته به لاړ شو. دا دوستانو ټکس باکس ته مثلا دلته یو ټکس باکس دلته تیار ټیبل 1 نوشته ده. کولی شم چې دا داسې غټ کړمه لږ زره. دلته به نوشته کړمه چې AM ټایم. دا مثلا دا کوم ریکارډونه چې اضافه کوم دا د سهار ټایمونه دي. داسې دلته هر عنوان تاسې ورکولی شئ. دلته بیرته فارم ویو ته لاړ شم. ګورئ داسې بیرته ډیزاین ته به لاړ شم. دلته به راشو ټکس باکس. ټکس باکس داسې رسمولی شو. دلته یو متن لیکلی شم. هر څه چې لیکل غواړئ هغه به راشي. ټکس باکس موږ په پاور پوینټ او ورد او اکسل کې ویلی ده. همدا رقم دبل شی ده ګورئ لیبل ده. دا هم عیناً داسې کوم لیبل که چیرې اضافه کوئ یا ټکس باکس غونته نو لیبل اضافه کولی شي. را به شو نننی درس ته بټن. زه دلته یو بټن اضافه کوم او ورته وایم دلته کوم کار راته وکوي فایند ریکارډ یعنې پیدا که ریکارډ راته. نیکسټ کلیک که داسې لکه تصویر غونته یې درته وښیي که متن. زه ورته وایم چې متن ماته وښیي فایند ریکارډ په نامه. اوکې که فینش که. دلته راشم ویو ته. زه ټیبل ته راشم. ګورئ څوک لرم احمد. به زه ورته وایم چې احمد پیدا کړم. زه ورته وایم چې احمد پیدا کړه. ګورئ فایند پیدا کړي. ولې دلته لوکین کرنټ فیلډ به څه وکړو کرنټ ډاکومنټ یعنې ټول فایل او ډاکومنټ کې ماته ورته فایند پیدا کړي. داسې درته احمد پیدا کړي. درته ورته ووایه چې رومال پیدا کړه. رومال نه لرو. ورته وایم چې علي پیدا کړه. علي دستي پیدا کوي موږ ته. نو دا و د فایند ریکارډ بټن. بیا به راشو بیرته ډیزاین ویو ته. ورته وایم چې بله بټن هم ماته دلته اضافه کړه د څه شي ګو ټو فرست ریکارډ. نیکسټ کلیک که ټکسټ فینش. بله بټن به اضافه کړو. دا بټن بیا جوړولی هم شو. اول ګو ټو فرست ریکارډ اوس به ګو ټو لاست ریکارډ. کلیک که ورته وایي چې متن دې اوسي یو فرست شه او لاست شه. بیا به بټن دلته راشو. ورته وایي چې بیا به ریکارډ اپریشن ته راشو. ګورئ اډټ نیو ریکارډ نوی ریکارډ اضافه که متن دې وي داسې فینش کلیک که. دا د بل بټن جوړه شوله. دا بټن یې موږ هم څه کار کولی شو تنظیمولی هم شو. لکه
دا دلته دا به هم لږ دې خواته راولو. دا د کیبورډ په ارور کی باندې هم موږ کولی شو دا دې خوا یو خوا بله خوا ده انتقال کو. داسې بله بټن زه غواړم چې اضافه کړم، بیا به دلته کلیک کړم. دلته کلیک کړه، دلته به راشو چې edit new record، نوی ریکارډ ورته اضافه کړه. edit record نوی اضافه کړی، delete record که راته دا به delete record کو. ورته وایم چې دا ټکس انتخاب بشي، دا به delete record شي. که غواړې چې بل بټن اضافه کړې دلته کلیک کړه، یا مثلا ډیزاین سایز لس کړه. ښه بیا به بیا راشم دلته بیا به بټن کلیک کړم. دا پیره به ورته ووایي چې ډوپلیکیټ ریکارډ، یعنی څه معنا، یعنی کوم ریکارډ که تکراري نو بیا به ډوپلیکیټ ریکارډ بټن یعنی انتخابوي، هغه به یې درته پیدا کوي یا کاپي ته اخلي. همدا رقم ډیلیټ ریکارډ هم بټن هم اضافه کړه. پرنټ ریکارډز کار کوي، دا به زه اضافه کړم. دا ډېر مهم کمانډ ده، مهم بټن ده. پرنټ ریکارډ یعنی دغه کوم شاګرد چې مثلا دلته زه راشم ویف ته، مثلا غواړم چې د علي ریکارډ، دغه د علي کوم پروګرام چې ویل کوم فیس چې موږ ته راکړی ده، تلیفون شمېره، دا معلومات یې غواړئ چې پرنټ کړئ، نو پرنټ ریکارډ به کلیک کوئ، راسن اوکې که همغه ریکارډ به پرنټ شي درته. بیا به راځم، بیا به دلته راشم چېرته ډیزاین ویف ته به راشم. کولی شي چې دې بیکګراوند ته رنګ ورکړي، ډیزاین ورکړي. ډیزاین لاړ شي چېرته فیل، دا به ورته وایم چې داسې راته. اوس راشم ویف ته، ګورئ دا ریکارډ به داسې شوی، دا فورم ویو به داسې شوی. بیرته ډیزاین ویو ته راځم، کولی شو چې دا لږ ذره دې خواته انتقال کړم، دا دې خواته لږ راولم داسې. بیا به راشو بیا بټن ته. دوستانو دلته به زه کلیک کړم. ښه سیو ریکارډ دا هم ډېر استفاده لري. اوکې که نو دا ریکارډ کله مو چې ولیکه سیو ریکارډ نه به چې کله بټن کلیک کړئ نو ریکارډ به درته ذخیره کیږي. بل بټن موږ کولی شو چې دلته اضافه کړو د انډو ریکارډ. انډو ریکارډ که چیرې غواړئ چې یو ریکارډ دې ولیکو انډو یې کړي، بیرته کنټرول زیډ غونته ایرن کوي. نو دا به کلیک کړو، ټکسټ را به شو، دا به هم لږ زر لږ تنظیم کړم، دا به هم لږ زر تنظیم کړم داسې. کولی شئ چې دغه فورم تاسې خپل لږ لوړ کړئ، دلته کلیک کړئ او لاندې راشئ، دا داسې انتخاب کړئ. دا تصویر هم لږ دې خواته راولئ، دلته دا کولی شئ چې لږ ذره کوچنی کړئ دا بټن داسې. اوس به راشم چېرته فورم ویو، ښه اوس که غواړم چې دا دغه پکچر باید لږ دې خواته بوځم. دوستانو که چیرې له دغه ځای نه دا کلیک ونیسئ دې خوا یې خوا دواړه انتقالېږي. که چیرې له دغه ځای نه زه انتقال ونیسم، کلیک ونیسم، نو بیا به څه کار کېږي، هر یو جلا جلا به بیا انتقالېږي داسې. بیا به دلته راشم چېرته فورم ویو ته. اوس زه غواړم چې نوی شاګرد اضافه کړم، زه څه کار کوم، اډټ نیو ریکارډ کلیک کوم. که غواړم چې اول ریکارډ ته لاړ شم، فرست ریکارډ بټن کلیک کړه، ګوره اول ریکارډ ته دی بیایي. که غواړې چې لاست ریکارډ آخري ریکارډ ته دی بیایي. که غواړې چې ډیلیټ ریکارډ، دغه څلورم ریکارډ جمال ده، دا زه غواړم چې ډیلیټ کړم، نو ډیلیټ ریکارډ کلیک کړه، ریکارډ درته ډیلیټوي. همداسې که چیرې غواړې چې اول ریکارډ ته لاړ شي، بیا به فرست ریکارډ کلیک کوي. که چیرې غواړې چې دغه ریکارډ د علي پرنټ کړي، نو پرنټ ریکارډ به استفاده کوي. که غواړې چې یو ریکارډ د معلومات د نوشته که هغه سیف کوي، نو سیف ریکارډ به استفاده کوي. او که چیرې غواړې نه سیف کوي، انډو ریکارډ به کلیک کوي. دا اوس زموږ د نن ورځې دوستانو په دې هیله چې زده شوی مو وي. سوال پوښتنه لرئ؟